کله چې الله امر وکړي مثال په توګه په درې نور باندې باران وشي یو ملائکه را پاسیږي دا د الله جل جلاله امر لیکي اړوند ملائکه نوم په دې کاغذ کې لیکي چې دا الله جل جلاله امر دی چې فلانی ملائکه دی په فلانی علاقه باندې باران عرش د پاسه یو مقام دی صریف الاقلام ورته وایي آلته ملائکه لیکل کوي دا الله جل جلاله د امر نه درې پارچې جوړې درې یو پارچا په دفتر کې پاتې کیږي یو پارچا جبرائیل علیہ السلام ته راځي او یو پارچا چې دی هغه ملائکه چې چاته وظیفه سپارل شوې ده هغه ته جبرائیل علیہ السلام ورکوي چې دا کار تر سره کړي